علمه یو تر بل زارېږې عمر د جمعې مازدیګر دې تېر به شي نه. یارانو کله به چې زه په یونیورسټۍ کې وم نو دا شوق مې ډېر و چې د خلکو مینې ډېرې د نږدې نه وګورم، او شاید چې دا شوق مې په دې خاطر هم و چې چونکې د ادب سره مې علاقه لرله او د خپل ذهن وضاحت راله پکار و چې د خلکو مینې دونه د نږدې نه وکتلی شي چې وروستو د ادب په هر فیلډ کې کار وکړی شم. په دې خاطر هم زما دا شوق ډېر و. خو ما چې کمې مینې ډېرې د نږدې نه وکتې او هغه مې مطالعه کړې نو په هغې کې بلا قسمونه د مینو، دوه قسمه هغه مینې وې چې په هغې کې یو قسم داسې و چې هغوی به د یو بل سره مینه خو کوله خو په هر دویم ورځ به د یو بل نه خفه و. کله به هلک خفه شو نو جینۍ به 2-3 ورځې 4 ورځې صبر وکړو چې پرېږده دونه زر د پخلا کولو هڅه نه کوم، شاید زما دا هڅه بیا ناکامه شي یا زه ورته ډېره مجبوره ښکاره شم یا څه بل څه. یو څو ورځې انتظار به یې وکړو، تقریبا هفتې پورې به خبره لاړه، بیا به د پخلا کېدلو یو هڅه یو لار وکتلې شوه، پخلا شو. بیا به دغه جینۍ دا سوچ کو چې زه لږ تعلقات بهتر شي نو بیا به د نه زه بدل اخلم یا به زه واپس خپل عزت بحال کوم. بیا به دا جینۍ چې کوم دا به د دې هلک نه خفه شوه. بیا به دې هلک دا سوچ کولو چې لږ وخت په کار دی، یو څو ورځې دونه زره ورته وایم نه، خو یو څو ورځې پس به بیا د پخلا کولو هڅه وکړم. بیا یو څو ورځې یا 5-6 ورځې هفته به تېره شوه، د هغې نه وروستو به د پخلا کېدلو په هڅه کې بیا یو څو ورځې ولګېدې، بیا به دواړه سره پخلا شو. خو دا یو هفته یو ناراضه، یو هفته ګپ شپ، بیا بل هفته بل ناراضه، بیا بل هفته خپل تعلقات خپل ځای ته راوستلو کې به یو میاشت ولګېده. او دا صرف د یو میاشت به نه وه، دې نه پس د دوی فطرت داسې و چې دوی به یو بل نه په پوټي پوټي څیزونه خفه کېدل، د یو بل نه به ګیلې شکوې هم کولې، په یو بل باندې به بد اعتمادي هم کوله، د یو بل باندې به ټرسټ هم نشو کولی. او په دې لانجو کنجو کې به څو میاشتې تېرې شوې. کله به اکثر یو کلي ته لاړه او بل په هاسټل کې و، نو دغه هڅه به وه چې تر څو پورې کلي کې تر هغې پورې زه دا جرأت نه کومه، دا هڅه نه کومه چې دغه غلط فهمي ختمه کړم، دغه مشکل هوار کړم. خو به هر حال چې 2-3 ځله به دا عمل وشو، نو په دې عمل کې به یو سمستر یا یو سیشن کمپلیټ شو. او مونږ چونکې اینول سیسټم و، نو په اینول سیسټم کې چې یو سیشن کله ختم شي نو بیا 3 میاشتې فري مونږ پیپرو ته تیاری کوو، او بیا 2-3 میاشتې چوټي وي، بیا بل سیشن شروع کېږي. 2 کاله مطلب 2 سیشنه زمونږ دا ټوټل د یو ډیګري ډیوریشن وي. خو سیشن به تېر شو، د دوی پخلا کېدل، د دوی خفګان، د دوی په یو بل باندې د ټرسټ نه کولو، هغه ګیلې شکوې به هغه سیمسټر ټول وخوړه، هغه سیشن به یې ټول ختم کړ. او دغه شانتې به دویم سیشن هم تېر شو. په اخر کې به دوی بغیر د څه نتیجې نه په دې تېر وخت باندې د پښیمانتیا نه علاوه هېڅ هم نه چې هېڅ په لاس ور نه راغلل، او هغه ډګري به کمپلیټ شو. خو بل دویم قسم چې کوم خلک وو، هغه خلک داسې وو چې هغوی به د یو بل نه ځارېدل، قربانېدل. هغوی به د یو بل د دومره احترام لرلو، که د یو کس میسج پر راغی او بل کس به د خپل ملګري سره هم ناست و، د میسج جواب به یې ورکړه چې د یو ملګري سره ناست یم، بیا به د ملګري نه پوښتنه وکړه چې یو جواب ورکوم د میسج، بیا خپل کنورسیشن جاري ساتو، او هغه به یې جاري روان کړل. دې نه علاوه که د یو بل نه د خفګان اړه په نظر به نه راتلل، که به را هم لل، نو که په کال به او که نن د یو بل سره به مخامخ ناست وو، تر هغې به د یو بل نه جدا کېدل نه، یا تر هغې به د یو بل نه کال نه کټ کو تر څو به یې چې
هغه مشکل نه ختم کړی، دوباره به د یو بل نه پخلا شوي نه وو، دوباره به د یو بل باندې با اعتماده شوي نه وو، واپس به د ټرست بحال کولو پوره هڅه نه وه شوې، تر هغې پورې به د یو بل نه جدا کېدل او دا خفګان به په یو ګنټه کې دننه سر ته ورسېده. خو بیا به د دوی ټوله هفته داسې روانه وه لکه د دوی په منځ کې چې خفګان نه پیدا شوی. دوی به د یو بل سره خوشحالي هم شریکوله، دوی به د یو بل سره خپل درد او مشکل هم شریکول، دوی به د یو بل سره خواړه هم شریکول، دوی به د یو بل سره د یونیورسټۍ چې کم اساینمنټ وغیره وي هغه هم شریکول او ډېر په خوشګوار ماحول کې به هغه هفته او د هفتې په شانتې میاشتې د میاشتې په شان ټول سیشن تېر شو. او د سیشن نه وروسته به دوی یو بامانه نتیجې ته هم رسېدلي وو. خو په هر حال چې دغه هر څه ته ما ډېر په تفصیل سره کتل نو زما زړه له به یو ټپه راغله او دا سوچ به مې کوو کله کله، ټپه خو مې ذکر کړه، واپس یې تاسو ته ذکر کوم. خو دا سوچ به مې کوو څنګه چې دا ډګري فقط 2 کاله دي، دا شانتې دا ځواني فقط یو څو کاله وي، که پیغلتوب دی هم فقط یو څو کاله وي. په دې پیغلتوب او په دې ځوانۍ کې چې د یو بل باندې بد اعتمادي، د یو بل نه ګیلې شکوې، د یو بل سره خفګانونه، د یو بل نه بار بار خفه کېدل دا راشي او بیا په پخلا کېدو کې ډېر وخت لګي، نو تاسې دا ځواني تېره شي خو څوک یې په خوند پوه نه شي. او دا هغه خلک کوي چې کم یا ډېر بخښنې سره کم ظرف وي یا د جهل په یو پوړی کې وخت تېروي او دوی د جهل د دې پوړی نه نشي وتی تر څو چې دوی ته دا احساس نه وي شوی چې زه د جهل په یو پوړی کې ژوند کوم. که چېرې دوی ته دا احساس کله وشو چې دا خو جهالت دی، دوی ډایرکټ یو بلې پوړۍ ته خیږي او هغه د پوهې، هغه د رڼا او هغه ډېره د خوږو ډکه پوړۍ وي. خو کله چې ورته احساس نه وي شوی نو دوی چې پوړۍ دوی وتی نه شي. ما به وي په دې ځوانۍ کې ولې یو انسان د بل نه خفه شي، ولې څوک د چا نه ګیلې وکړي، ولې څوک د یو بل سره نفرتونه وکړي، ولې څوک د یو بل نه دومره ناراضه شي او بار بار ناراضه شي. او اکثر هم دا خبرې یو په یو نه ناراضه کېږي، بل د بل ناراضه کېږي، یو د یو نه خفه کېږي، بل د بل نه خفه کېږي. دا مشکل کو روان وي یو څو کاله به تېر شي، دا ځواني به ختمه شي، هغه مینه به سر وخوري، هغه د ځوانۍ خوشحالۍ، هغه جذبات، هغه احساسات به وسوځي. او که تاسو د مینې ډک ژوند وکړو دا ځواني به اوږده شي، دا به یادونه پاتې شي، دا به ښکلاګانې پاتې شي، دا به رڼاګانې پاتې شي، دا ښکلا او دا رڼا به ستاسو په اولادونو باندې هم اثر کوي، دا به ستاسو په تخلیقي ذهن باندې هم اثر کوي، دا به تاسو ته ډېر پراخه مستقبل او ډېر پراخه ژوند بښي. په دې خاطر باندې ما وی چې په دې ژوند کې دومره څه نشته چې څوک پکې د یو بل نه خفه شي، څوک پکې یو بل ته پیغور وکړي، څوک پکې د یو بل نه ناراضه شي. او د دې ټپې په اهمیت ډېر په تفصیل سره پوه شوم چې علمه یو تر بل زارېږي، عمر د جمع مازدیګر دې تېر بشي نه. کور مودان.